شیخ الحدیث مولوی شریف الدین نقره د امر بالمعروف وزارت څخه راغلي پلاوي له لوري چې مشري د یاد وزارت د اصلاح او تربیت رئیس مولوی شریف الله حقانی له لوري تر سره کېده رسما د خوست امر بالمعروف رئیس په توګه په دنده وګمارل شو. په مراسمو کې د خوست مرستیال ولی محمد انور دین پرور پر ګډون سربیره د بېلابېلو ادارو استازو او رئیسانو ګډون کړی و. د وزارت څخه راغلي پلاوي په مشرۍ مولوی شریف الله حقانی په خپلو خبرو کې وویل یاد ریاست له خورا مهمو ریاستونو څخه دی او د ټولنې د اصلاح لپاره خورا حیاتي رول لوبولی شي. د ښاغلي حقانی په خبره موږ باید د خوږو الفاظو او نرم چلند پر مټ خلک له منکراتو منع کړو، نه دا چې خدای مکړه په زور خلک یوې نیکې لارې ته رادعوت کړو. قدرمنو علماء کرامو محتسبین و حضرات، تاسو عادي خلک نه خپل ځان ته کم نظر ونه کوي. د الله په دربار کې او د الله په نیز باندې تاسو بهترین مخلوق یې. د الله تعالی په دې ځمکه کې تاسو بهترین انسانان یې چې الله پاک د خپل هغه مبارک کار دپاره چې د هغې کار دپاره به الله پاک خپل خوښ بندګان رالېږل. بیا په خپل وار سره د خوست امر بالمعروف پخواني او نوي رئیسانو خبرې وکړې. دوی وویل زموږ هڅه دا ده چې ټولنه د اصلاح پر لور راوبولو. موږ د ټول ولس او د ټولې ادارې نه مشکور یو. موږ چې کله څو یقین وکړه د خپلې ادارې او د ولایت د ادارې د فراق او د ولس د عوامو د خواصو د هغې فراق موږ ته درد راکوي. ځون د صبر لکه ډاکټر که مریض تیز خبر وکړي په ځون بد نه لګي ځکه مریض دی، که کنځل وکړي په ځون بد هم نه لګي ځکه مریض دی. د ملت باندې شل کوله خوري شوي دی. شل کوله کې یوسل او یار د ونې فعالوي د اسلام او طالب په خلاف باندې او یو اتیا تلویزیون نه فعالو د اسلام طالب په خلاف باندې چې دومره خوري په شي وي لکه ګزاره چې ته هم ورسره وکړه. په غونډه کې د پخواني رئیس مولوي جمال الدین جمالي کړنې وستایل شوې. دغه راز نوي رئیس شیخ الحدیث مولوي شریف الدین نقره ته په نوي دنده کې د بریالیتوب هیله وشوه. غونډه د خوست مرستیال ولی مولوي محمد انور دین پرور له لوري د ودان او آباد افغانستان په دعایې سره پای ته ورسیده.